السلام علیکم دوستانو، امید دی چې روغ او جوړ به وئ. د انګلیسي زده کړې پروګرام په یوه نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. خوږو دوستانو، په محاوره او هم د جملو په جوړولو کې د هر څه نه مهم هغه د لغاتو زده کول وي. تاسو باید لومړی لغت زده کړئ او له هغې وروسته تاسو کولی شئ چې جملې جوړې کړئ او یا محاوره جوړه کړئ. نو د دې لپاره ما ضرور وګڼله چې مونږ او تاسو یو څه ویډیوګانې د لغتونو په اړه جوړې کړو او لغتونه ولولو. نو انشاءالله سهار له نن څخه به انشاءالله لغتونه هم لولو او په دې منځ کې به جملې هم پکې جوړوو. نو راځو په داسې باندې پیل وکړو. نننۍ ویډیو هم د لغتونو په اړه ده، خو مخکې له چې په داسې باندې پیل وکړو، که تاسو چېرته د یویل ټیچر یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، نو ستاسو څخه دا خواهش کوم چې په یویل ټیچر یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ. نو راځو په داسې باندې پیل وکړو. او دوستانو، په نننۍ ویډیو کې لغتونه مې چې کوم راوړي دي هغه هم د میوو په اړه دي. د میوو نومونه دي، د میوو په اړه مې لغتونه دلته راوړي دي. لومړی لغت pomegranate. pomegranate معنی انار. pomegranate انار. دوهم لغت fig معنی انځر. انځر. دریم لغت banana معنی کیله. کیله. څلورم لغت peach معنی شفتالو. پنځم لغت pear معنی ناک. دوستانو، تاسو کوشش کوئ چې تلفظ یې سم زده کړئ تر څو په غلط تلفظ باندې ستاسو خولې وانه وړي، بیا به یې د هغې سمول ډېر درته مشکل وي. pear معنی ناک. بل لغت apple معنی مڼه. بل لغت plum معنی الوچه. بل لغت watermelon معنی هندوانه. lemon معنی لیمو. orange معنی نارنج. خوږو دوستانو، کوشش به کوو چې هره ورځ به لس لغتونه لولو تر څو ستاسو لپاره اسانه وي، د هغې په یاد کول هم درته اسانه وي. نو ویډیو به هم ډېره نه اوږدېږي. نو نننی درس په همدغه ځای باندې بس دی دوستانو. که چېرته تاسو کوم وړاندیز لرئ، کومه غوښتنه لرئ یا کومه نظریه لرئ، نو تاسو کولی شئ چې د ویډیو په کمنټ کې موږ ته ولیکئ. موږ به انشاءالله هغه لولو. او خوږو ملګرو، که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو درسره لایک کړئ او نورو دوستانو سره